د ملي دفاع وزارت د تخنیکي چارو عمومي رئیس د 209 الفتح قل اردو له ورکشاپ څخه د لیدنې پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته 80 سلنه له کاره لوېدلي وسایط د افغان انجینرانو لخوا رغول شوي دي. 80% کار خلاصوي ترمیم باج لر شان پاتې وسایل هغه الحمدلله ثبت ټول سوی دي، ترمیم روان دي، د تسوی نه دلته د ترمیم روان دي الحمدلله. ښه لایق قدرونه لرو، پاینده کې به ان شاء الله پر دې ته متوجه او متعهد یو. له بل خوا د 209 الفتح قل اردو درستیزوال ویل چې د تیرو دریو کلونو پر مهال په دغه مرکز کې 15040 زغروال او نور بیلابیل ډوله وسایط رغول شوي دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې دغه وسایط د یاد قل اردو د تخنیکي ټیم لخوا فعال شوي دي. په د درو کالو کې موږ د الفتح قل اردو 209 الفتح قل اردو په ورکشاپو کې موږ انجینرانو افغانانو انجینرانو چې جوړ کړي دي هغه 15040 اراده مختلف نوع وسایط جوړ شوي دي چې د جملې د اغینا 910 لنجري دي او 409 اویا هموي ټنګونه دي، 254 انټرنیشنل موټر دي، 21 وسایط ثقيله دي او اندر رقم 21 اراده تانګ امرب ضربتي دي او 3 دي اراده موټرسایکل دي، 4 ټایره نظامی او 945 وسایط مختلف نوع جوړ شوي دي. ورته مهال د 209 الفتح قل اردو تخنیکي انجینرانو د خپل وړتیاو څخه د ډاډ ورکولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې له شته امکاناتو څخه به د دغو وسایطو او پوځي تجهیزاتو د بیا رغولو او فعالولو لپاره ګټه واخلي. انجینرهای افغان که توانایی گپ داره که ماشین گیربکس کلی سیستمی که پرزاد موجود است یا ترمیم میکنیم، ما هیچ مشکل ما نداریم اینجا. کار سرش مساعد روان است، جریان داره، کار رفتاری است. ان شاء الله پرزجات برای ما اکمال میشه. میای پرزجات از خود که از هست از اون پرزجات ما میتونیم مساعد را هم ترمیم اساسی، هم جاریه، هم وسطی، هم مکمل بکنیم. د یادونې وړ ده چې د هیواد په شمال کې د 209 الفتح قل اردو د قومندانۍ مسؤلین هوډ لري څو پاتې له کاره لوېدلي پوځي وسایط او تجهیزات هم فعال کړي چې دمګړۍ د بیلابیلو وسایطو په بیا رغونې چټک کار روان دی.